د خوست دولتي مېلمستون کې د وطندار په نامه 22 ولایتونو راغلو سیلانیانو د فرهنګي ماښام تر نوم لاندې مشاعره ترسره کړه چې دغه ولایت شاعرانو د ادب مینوالو هم پکې برخه اخیستې وه. راغلو میلمانو د خوستوالو ترڅنګ له امنیتي ځواکونو مننه وکړه چې د دوی امنیت او قدرداني وکړ. نړۍ مننه کوم له خوستوالو چې 3 ورځې زموږ نه ښه میلمه پالنه وکړه، ترڅنګ یې امنیتي ځواکونو نه چې و ولایت خوست یکی از ولایاتی بود که برگزیده شد و ما آمدیم از فرهنگ و عنعنات مردم، از قاعده و قوانین و وضعیت امنیتی و وضعیت زنان در این ولایت دیدن می‌کنیم. د خوست مرستیال ولی عبدالواحد پټان ویل چې د خوست ولس په هر وخت کې خپل سینې سپر کړي او د خپل ولایت په کلکه دفاع کړي. د خوست ځوانان د خپلواکۍ د ساتلو په خاطر باندې د وطن په ډیر وړاندې ولایت کې ته د افغانستان او په ډیر حد د جنگ په حالت کې د یو خپل سینې سپر کړي دي، دفاع کړې ده. د وطندار په نامه د سیلانیانو پروګرام چې د 21 ولایتونو ځوانانو او میرمنو پکې ګډون کړی و. خوست ولایت کې د تاریخي او کلتوري او مشهورو ځایونو لیدنه وکړه او له خوستوالو سره خپل فرهنګ او افکار تبادله کړل. شیرین درمان، میلمه رادیو، خوست.